و پیسې مې خود راوړې دي خبردار چشته وروره چشته درکوم ول مه کوه پیسې واخله ول مه او دا څومره ښایسته ګاډۍ ده په 13 لکه روپۍ ده 13 لکه ګاډۍ دی په 12 لکه روپۍ کې عثمانه ته راسه دا وګوره څه زورور چانس راغلی دی 13 لکه ګاډۍ په 14 لکه روپۍ کې دا وګوره وای دا څومره صفا ګاډۍ ده څومره چانس دی دا ولا دا د واتساپ نمبر یې زه بال ورسره ونیسم تاسو سره ونیسه دا سره زه ټلیفون ورسره کوم دا خو ډېر ښه چانس دی یار و ټلیفون به اوس وکړو او ته ټلیفون وکړه السلام علیکم وعلیکم السلام سال دی وروره خیرات دی د الله احسان شکر ته شي خیریت دی الحمدلله دا په فیسبوک کې دا تاسو دا کومه ګاډۍ تصویران ورکړي وو او دا ګاډۍ د تا سره ده و د لما سره دا ته خرڅوې و زه خرڅوم ښه نو چیرې درسو بس هغه واتس اپ باندې هر شی لیکل شوی دی ګرده په موبایل کې لیکل شوی دی هغه ځای درس ښه هغه ځای له درسو مطلب دا په 14 لکه روپۍ ده په دغه خپل کلر کې ده دغه کلر کې ده و بالکل صفا موټر دی بالکل سشته موټر دی اسامه د زنن در سپریږم ان شاء الله تعالی سبا به در ورسېږم صحیح ده ټیک ټیک ده ټیک بس ګاډۍ نه بیا چاته مور کو زه پیسې درخم درځم صحیح ده ټیک سمه ده ټیک ده صحیح والله دا خو ډېر زورور چانس دی دا چانس دی بس صحیح ده بس زه مازدیګر ورسپریږم سهار به ورسېږم دا موټر به جناکش کړم دا چې نه ما تا ته دلته 3 لکه 3.5 لکه بس صحیح ده زه ورځم ان شاء الله سره ډنه ومه چیرې پرېږدم او دا ګاډۍ له راورسېدم اوس به زه دسر ټلیفون وکړم چې دی چیرې ما غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام وروره زه خدای راورسېدم په اډه کې یم سپی ځای چیرې دی بس دا رخصه والا ته موبایل ورکړه ځو درځه السلام علیکم دا زرداد کم یو دی السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مه شې ورور ستړی مه شې ورور څه دی وروره خیرات دې ښه جوړې دی ښه دی خیر خیرات دی الله احسان ته ښه زه هغه ټلیفون والا یم تا سره چې ما ټلیفون وکړي د کوټې څخه ګاډۍ دپاره چې ټلیفون وکړه ګاډۍ دپاره او ګرانه ګاډۍ خو دغه ده پیسې مې در اخیستې دي و پیسې مې راخیست دغه موټر دی دا موټر دی وګرځه ښه کاغذان ماغذان هر څه شته هر څه شته بس زه کاغذان شیان راوړم راځه کښېنه ما ته ووایه چې کاغذان به راواخلو پیسې به راکړې ته ماته ښه کور ته دي کاغذان و ټیک صحیح درځه درځه ګاډیانې ګړي دا ځوان دي او داسې خبره وکړم چې منشیان ورور ستړی مه شې ورور پیسې دې راوړي وایه ګاډۍ ستا ده و پیسې مې خود راوړې دي خبردار چشته وروره چشته پیسې راکړه وروره درکوم ول مه کوه پیسې واخله ول مه کوه ول مه کوه ول به نه کوئ درځه در ولاړ شه اوس باچه کوي بس پیسې واخله ځي کور ته څه وروره ځې لکۍ راس سرجدې خو مې بوتلی وم اوس څه به کوو ټایټ دی وټکوي داسې موټر بس بس هلته داسې وکړه د ورور نمبر یې واخله د واتساپ څخه نمبر واخله بس پر ورور باندې ورور ته د ده ویډیو ور واستوه پیسې جن راوغواړه تقریبا یو 20 لک روپۍ ورته ووایه صحیح دی صحیح دی اوس ویډیو جوړه کړم بیا ورور له ور واستوه ویډیو یې جوړه کړه ډایرکټ یې ورور له ور واستوه ټایټ یې داسې بې ذلیله کړم خدای کنه صحیح ځئ لکه داسې ول مه کوئ یاره هلکه د ده موبایل هکه زه د ده ورور له ویډیو ور واستوم سپا ستا ورور ته ووایه 50 لک روپۍ در راواسي که نه ولاکه د ژوند څکه راځه وکړي ستا ورور ته وګایږه لالا دا له 50 لک روپۍ راواستوئ زه ډېر پسا یم نن دویمه د ډوبۍ مې لیدي چې دلته ما ډېر بد وایي د خدای په لیاس دی له خپلې 50 لک روپۍ راواستوئ ما د دې ځای 3 لکې زه ډېر په عذاب یم دا ما ډېر بد وایي د شپې ډوډۍ نه راکوي دلته په توره تیاره کې تړلی د خدای په لیاس دی له 50 لک روپۍ راواستوئ دا زما پیغام واوره وروره دا پیسې راواستوه دا پیسې راواستوه د خدای په لیاس یې راواستوه بس صحیح ده ټیک شو دا رقم لاکه به درځه بس حالت هیله ملګرو په هېچا بروسه مه کوئ دوی چې یو بورلاین یو شی ووینئ هېڅ یې ورله سوي یاست نه جان نه پیچان بس پیسې ور واخلئ بس ور سپاره سوي بیا نو دا ته حادثه در سره وشي دا ته راته ډېرو خلکو سره سوي دی دا شی نو که مې چیرې دا زما میسیج خوښ شوی مخ ته یې سره شیر کړي چې یو بل مسلمان رور یا یو بل پښتون رور دا ته راپسا ونه شي چې هر ځای ژوندي اوسئ